ساينس او ماشومان. لمر. موږ هر سهار وینو چې لمر راخیږي او ماښام بیرته لویږي. د لمر د راختو سره رڼا سي او موږ تاوده سو، خو د لمر د لویدو سره بیرته تیاره سي. لمر زموږ لپاره هم د څراغ کار ورکوي او هم د بخارۍ. که لمر نه وای پر مځکه به تکه توره تیاره وای او مځکه به یخی وای. لمر زموږ د شمسي نظام مرکز دی. دا یعنی زموږ په شمسي نظام کې ټولې سیارې پر لمر راڅرخي. خو تاسو پوهیږئ لمر یو ستوری دی، عیناً لکه په شپه کې چې په زرهاوو کوچني کوچني ستوري ځلیږي، همدغسې لمر هم یو ستوری دی. ستوري هم لکه انسانان کوچنیان او سپین ږیرې پکښې سته. زموږ لمر ځوان ستوری دی، تقریباً د 4.5 میلیونو کالو دی او ساینسدانان وایي چې تر 9 میلیونو کلونو پورې به ژوندی وي. پر لمر چې هر څونه وخت تیریږي هغومره غټیږي او ګرمیږي. تاسو به نو وایاست چې نو لمر که ستوری دی نو موږ ته ولې دونه لوی ایسي؟ لمر په دې خاطر موږ ته دونه لوی او روښانه ایسي چې مځکې ته ډېر نږدې دی. څونه نږدې دی؟ د لمر او مځکې ترمنځ 150 میلیونه کیلومتره فاصله ده. تاسو به نو وایاست چې دا خو بیخي ډېر لرې دی. هو، لمر زموږ څخه دونه لرې دی چې رڼا یې تر مځکې پورې په 8 دقیقو کې را رسیږي. خو بیا هم چې لمر راوخیږي موږ یې حرارت محسوس کړو. نو تاسو فکر وکړئ چې لمر به څونه تود وي. ساینسدانان وایي د لمر سربیرنه حرارت 5700 سلسیس ډیګري ده. لمر یو لوی له ګازونو څخه ډک ګند دی. په دې لوی ګند کې هایدروجن سوځي او له همدې امله موږ ته رڼا او تودوخه راکوي. لکه موږ چې خواړه خورو لمر هایدروجن خوري. هایدروجن یو ګاز دی چې په ټولو کائناتو کې سته. په دنیا کې هم سته. انسانان بې هایدروجنه ژوند نشي کولی. انسانان د لمر انرژي ته مخصوصې هندارې ږدي. په دې هندارو کې د لمر انرژي راټوله سي او بیټرۍ په چارج سي چې وروسته خلک په شپه کې ګروپان په لګوي. لمر د دنیا لپاره ډیر مهم دی. د لمر له انرژي څخه انسانان، حیوانان او نباتات ګټه اخلي. نباتات د لمر په شعاع غوړیږي او وروسته په میوو او سبزیجاتو اوړي. انسانان او حیوانان په میوو او سبزیجاتو وده کوي او لویږي. نو که لمر نه وي نه به انسانان، نه به حیوانان او نه به هم نباتات پر مځکه ژوند وکړای سي.